دا جواد خیراتي دا مونږ یو تجربه روانه کړله انشاءالله کامیاب شي. دا کیمپ ګرارو دا ځای په مونږ جوړو دا غدا پاره یو کولر جوړو نو اوس ګورو کنه چې څنګه چلې کامیاب ده کو ناکامه اوس کو بیا تاسو ته مکمل ویډیو کې خایو چې څنګه چلې کامیاب ده کو. دا پولر مونږ د دې پیس لپاره جوړ کړو. دا پولر چې دی نو دا په دې باندې دا کیمپ ګراري دا ځای جوړو دا ماچ دا مونږ لړ کړی دا بس دا واپس دننه جوړیږي. دا په دې پولر باندې دا پولر مونږ جوړ کړی دا اوس په دې طریقه باندې دا مونږ خایو. دا اصل کې د 70 دا ګیر بکس ګیر چینجر دی نو دا په خیراتي مونږ کټ کړی دا اوس په دا پیپ راول دی کې به ولګوئ لیکن دا سپرینګ لګېدلی دی د دې لپاره چې دا ښکته پورته ځي راځي چې دا کټایي کوي. ټیک شو دا بیا ولګوئ. دا د کټایي به داسې نه ښکته پورته کېږي به ټیک شو. بیا به دا کټر هم جوړ کړی دی دا کټر په داسې ولګوئ. دا به په دې 10 نمبر کابله باندې به دا ټیټ کړئ. دا چې څومره پرېږدئ نو بیا پرېښودی کېږي. کټر څومره بار راوباسئ دننه ننباسئ نو خپل ناپ باندې ورتېږي که نه. دا به ټیټ کړئ داسې کله ټیټ کړو نو بیا پول بیا نه ټیټوي دا بار او دننه کېږي داسې دا به راولئ دې کې به ورسې ورکېده وایي. داسې ښکته پورته ځي راځي چې څومره کټایي کوئ. دا لاول به داسې کار وکړئ چې ټول نه مخکې دا ځای روغ دی که نه د دې روغ ځای نه به ناپ داسې والئ داسې داسې باندې بیا ټیټ کړئ. ټیټ هم کړو نو دا بیا مخکې وروسته نه ځي ځای به ورځي. دا به ټیټ کړئ ټیک شو. دا ګوره دا په دې باندې سواله کېږي داسې په دې طریقه باندې دا په لاسو باندې خو نه کېږي په ډریل به راولئ په ډریل کې به دا ټیټ کړئ. ډریل کې ټیټ شو. دا به راولئ چې په ورکېده وایي. پیس په مضبوط ونیسئ چې دا اړکې راړکې نه نو په دې طریقه باندې به دا کټایي کوي.
چې ورو ورو پسې ښکته ځئ، د دې نه به ناپ اخلئ په دې طریقه باندې دا داسې کېږي. دا دې طریقه شوله، ټیک ده. دا نه ګول کټایي کوي ښه مزداره، چې څومره ګول کټایي کولی شي نو کوي. بس په کم ځای کې لوړي هغه به هوار شي، بیا کویل کړه باندې چک کوي، په کویل کړه باندې کم ځای کې وایي نو هغه پې والی کېږي. صحیح ده. دا کمپلیټ شو. دا اوس لیک میک نه کوي، دا اوس ښه مکمل جوخ ورغی. دا نه دا چیلې ځګۍ دا ښه برابر جوخ ورغی نه، لیکن لوړ جوړ ځګۍ نشته. دلته سیل لګي او چیل نه لګي. بس دا کمپلیټ شو، مکمل شو. دا کویل کړی پلیټ پسې ولګېده او دا ښه کامیاب دی، ښه برابر لیک به نه کوي، ښه مزه به ځي موارۍ سره.